السلام علیکم ګرانو لیدونکو د انګلیسي زده کړې پروګرام ته د ULD ټیچر یوټیوب چینل لره د هرکلی وایم. امید دی چې روغ او جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي. خوږو دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام په سلسله کې نن راځو یو څو مهمې جملې زده کوو. نو راځو په درس باندې پیل کوو. خو مخکې له درس څخه ستاسو څخه په ډېرې مهربانۍ سره د هیله کوو چې که چېرته تاسو د ULD ټیچر یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په ډېرې مهربانۍ سره یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته بغیر له سرچ څخه در ورسیږي. راځو په درس باندې پیل کوو. لومړنۍ مهمه جمله What did you do yesterday? What did you do yesterday? پرون دې څه کول؟ پرون دې څه کار کوه؟ I went to city. I went to city. زه ښار ته لاړم. زه ښار ته لاړم. I went to city. ملګرو تاسو د دغه جملې په مرسته باید یو څو نورې جملې هم له ځان څخه جوړې کړئ. لکه د مثال په ډول دلته موږ راخیستي دي چې What did you do yesterday؟ تاسو باید دلته داسې جملې جوړې کړئ چې What did you do په ځای باندې پرېږدئ خو ورته بدل کړئ. لکه What did you do last month؟ تېره میاشت دې څه کول؟ What did you do last week؟ تېره اونۍ دې څه کول؟ همدا قسم ته نورې جملې تاسو جوړولی شئ. ورته مو پام وي چې کوم ځای کې did راغلی وي did نو هغه د تېرې زمانې سوالیه فرمول وي، یعنې سوالیه جمله به هلته راغلې وي، سوالیه جمله. هر ځای کې چې did استعمال شوی وي. دوهمې جملې ته How is the weather today؟ How is the weather today؟ نن ورځ هوا څنګه ده؟ نن ورځ هوا څنګه ده؟ The weather is very good today. Yeah, the weather is good today. The weather is very good today. هوا چې ده نن ډېره ښه ده. هوا نن ډېره ښه ده. What time does your work start؟ What time does your work start؟ ستاسو کار څه ټیم پیلیږي؟ ستاسو کار څه وخت پیلیږي؟ جواب It start at 7 o'clock. It start at 7 o'clock. هغه په 7 بجو پیلیږي. هغه په 7 بجو پیلیږي. ملګرو د دغه جملې په مرسته تاسو باید نوره جملې داسې جوړې کړئ. لکه دلته موږ لیکلی دي چې ستاسو کار څه وخت پیلیږي. نو تاسو به دلته د کار په ځای یو بل مضمون غوره کړئ. لکه What time does your school start؟ What time does your school start؟ ستاسو ښوونځی څه وخت پیلیږي؟ ستاسو ښوونځی څه وخت پیلیږي؟ او ځواب به همدغه شي چې start at 7 o'clock یا at 8 o'clock یا at 5 o'clock. یو بله ډېره مهمه جمله ده خو د محاورې په ډول نه ده. همدا ساده جمله ده. Please call me sometimes. Please call me sometimes. مهرباني وکړه کله کله زنګ راته کوه. لکه موږ تاسو چې دا په ورځني ژوند کې بیخي زیاته یو چاته استعمالوو چې کله کله خو زنګ راته کوه نو په انګلیسي کې به څه وایې Please call me sometimes. کله کله ما ته زنګ کوه. بله جمله What is your favorite color؟ What is your favorite color؟ ستا د خوښې رنګ کوم یو دی؟ د خوښې رنګ دې کوم یو دی؟ ځواب My favorite color is green. My favorite color is green. زما د خوښې رنګ چې دی هغه شین دی، یعنی شین رنګ زما د خوښې رنګ دی. نو تاسو د دغه جملې په مرسته کولی شئ چې نوره جملې داسې جوړې کړئ
لکه که چیرته تاسو د ښوونځي شاګردان یئ نو تاسو به ووایئ چې what is your favorite subject what is your favorite subject ستاسو د خوښې مضمون کوم یو دی ستاسو د خوښې مضمون کوم یو دی نو هغه به په ځواب کې درته ووایي یا به تاسو په ځواب کې ورته ووایي چې my favorite subject is math زما د خوښې مضمون چې دی هغه ریاضي ده او داسې نور بله جمله what time do you eat lunch what time do you eat lunch د غرمې ډوډۍ څه وخت خورئ what time do you eat lunch د غرمې ډوډۍ څه وخت خورئ ځواب we eat lunch at 12 o'clock we eat lunch at 12 o'clock مونږ د غرمې ډوډۍ په 12 بجو خورو نو د پوسته جوړه کړئ لکه زه یو بله جمله هم درته جوړوم د دغه جملې په مرسته what time do you go to your work what time do you go to your work ته څه وخت خپل کار ته ځې همدا قسم تاسو کولی شئ چې نورې جملې هم جوړې کړئ دغه تاسو په خپله ولیکئ تر څو ستاسو تمرین ورسره وشي او نوره جملې هم په دې باندې جوړې کړئ او که بیا ونه شو جوړولی نو انشاءالله په راتلونکي کې روانې دغه جملې ټولې به انشاءالله موږ لولو دغه جملې او د دې پر کمته نورې ښایسته ښایسته جملې به موږ دلته راوړو تر څو هغه کسان چې د دوی د جملو زده کولو د ضرورت دی د هغوی ضرورت ورباندې رفع شي او هغه کسان چې دوی انګلیسي زده کړي ده او یا یې زده کوي نو د هغې ورباندې تمرین وشي نو موږ به انشاءالله همدا قسم ته جملې راوړو ستاسو لپاره دوستانو نننی درس په همدغه ځای بس کوو ویډیو راڅخه اوږده شوه تاسو مې معاف کړئ خو یوه یادونه به تاسو ته وکړم هغه دوستان چې دوی غواړي چې د انګلیسي زده کړې پوره کورس ته لاسرسی ولري نو هغه دې فقط د ULD ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل په عکس باندې کلیک وکړي له همغه ځایه د ULD ټیچر یوټیوب چینل د هوم پیج راښکاره کېږي هلته به دوی پوره کورس ته لاسرسی ولري هغه به بیا مومي دی له همغه ځای دوی کولی شي چې ویډیوګانې وګوري او انګلیسي ورڅخه زده کړي نور درس په همدغه ځای بس دی د بیا لپاره د الله په امان and thank you very much for watching the video